السلام علیکم. زه عبید الله حسام یم. بحر ونشو کوي چې موسی علی السلام غرق کړي. لوی ماهی ونشو کوي چې یونس علی السلام وخوري. اور ونه کوي چې ابراهیم علی السلام وسوځوي. چړې بیا ونه کوي چې اسماعیل علی السلام ووجني. د یوسف علی السلام ورونو له شومو پلانونو سره ونشو کوي چې خپل ورور ووجني. خلکو غوښتل یوسف علی السلام غلام وپلوري، خو هغه ملک شو، د خزانه خاوند شو. همدارنګه ډیرو خلکو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجلو شوم پلانونه تر مرګ او تر ګوره ورسول. د بشر تدبیرونه او د بشر پلانونه ستا په اړه هم ناکام دي، تر هغه چې ته په خپل خالق باندې توکل وکړي او له خپل خالق سره اړیکه ښه کړي. د الله تعالی اراده په هر څه باندې لوړه او پیاوړې ده. الله تعالی ښه تدبیر نیونکی دی. دا قرآني قاعده زده کړئ او تل یې د ستونزو پر وخت ځان ته یادوئ. قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دوی ته ووایه چې هیڅ شی موږ ته ضرر نشي رسولی مګر هغه چې الله تعالی لیکلی وي. الله تعالی زموږ خالق، زموږ پالونکی او زموږ رب دی او په همغه باندې ټول مؤمنان توکل کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.